زه فکر کوم یو انسان بې هیله او بې امید ژوند نشي کولی. او د دې ملت اصلي دشمن جهالت ده، بېسوادي ده. راځئ دا وطن پر پښو باندې ودرو تر څو پورې هم نور په راتلونکي کې ښه وجداني سکون احساس کړم. زما نوم روزي محمد زابلی دی، زابل ولایت مرکز کلات ښار اوسیدونکی. زه په زابل ولایت کې د همدغې لیسې څخه د کلات ښار مرکزي لیسه شیخ متي بابا علي لیسه ده. زه 12 صنف په همدې لیسه کې ولېدلې، د لیسې څخه فارغه شوی یم او دغه راز لوړې زده کړې مې د کندهار په دولتي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې سرته رسولې دي. یو انسان خو د پرمختګ دپاره ډېرو هڅو ته اړتیا لري، ډېرو کوششونو ته اړتیا لري، ډېر زحمتونو ته اړتیا لري چې باید ډېرې هڅې وکړي. ما هم د خپل ژوند د هغه مسیر دپاره د پرمختګ دپاره بېلابېلې هڅې کړي دي، زحمتونه مې کړي دي، شپې مې رڼې کړي دي. د ژورنالیزم په برخه کې ما کار کړی دی، په هغه برخه کې ما هم ډېر تکلیفونه کړي دي، هڅې مې کړي دي، زحمتونه مې کښلي دي. د پوهنتون په دوره کې مې هغه خپل هدف چې ما درلودی، کوم ټارګېټ چې ما درلودی، هغه ته د رسېدلو دپاره مې ډېر تپ تلاش کړی دی، ډېر زحمتونه مې کښلي دي. روزي محمد زابلی چې څونه زه پېژنم هغه په اوسني عصر کې د ځوانانو دپاره د علم او زده کړو او شخصیت یو داسې الګو ده چې اکثریت وخت چې ښوونځیو ته یا تعلیمي پروګرامونو ته موږ د ادعوتوو تر ډېره حده مو هدف دا وي چې زموږ د نوي نسل دپاره باید د شخصیت علمیت او د هڅونې یا د قوي ژبې په شکل باندې یو الګو وڅېږي. د هغه څخه راوروسته د ځوانانو په ټوله کې د وطن د خدمت دپاره، د ولسونو د خدمت دپاره ما چې هغه څونه په توان کې وله شپه ورځ مې ستړیاوې کړي دي، زحمتونه مې کښلي دي. په دې برخه کې چې څه ستونزې په لاره کې وې، څه مزاحمتونه وله، دا مې ډېر پر ځان باندې وړي دي. نو یو ځوان یا په ټوله کې یو انسان چې غواړي چې پرمختګ وکړي، هغه ته اړینه ده چې د خپل هدف ته د رسېدلو دپاره ستونزو ته تسلیم نه سي او ستونزې پر ځان باندې ومني. فعلا هم زه د وطن د انسان د غږ د پورته کولو په برخه کې ستړیاوې کوم، تف تلاش کوم. راځئ دا وطن پر پښو باندې ودرو، پر ویښو ملتونو، پر علمي ملتونو باندې، پر بیداره خلکو باندې هېڅ وخت ښکېلاک نشي ورتللی. زما په خدای که په هغه 9 میلیارده ډالرو باندې د غونه خوا به دی، هغه هلته چې په امریکا کې بندي دي، اما په دغه ځوان مسلکي نسل مې سخته خوا به جیږده اوس ویرار ته مجبوره دي او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې خلاص کړي، ځکه دا جهل ته په اصطلاح باندې زمینه سازي کوي او د دې ملت اصلي دشمن جهالت ده، بېسوادي ده. زه فکر کوم یو انسان بې هیله او بې امید ژوند نشي کولی او دا هیله ده، دا امید دی چې یو انسان په اصطلاح باندې مثبت ساتي، ارزومند ساتي. دغه زموږ په پښتنو کې یو متل هم دی، وایي تر خوړلو امید ډېر ښه دی. امیدونه باید ژوندي وساتو، هیلې باید زړورې وساتو. نو زما په نظر سره یو انسان که غواړي چې د بریا هغه زینو ته وخیږي او خپلو هدفونو ته ورسیږي، باید هیلهمند واوسیږي. په هره برخه کې چې انسان اوسیږي، که غواړي چې هدفمند واوسیږي، که غواړي چې لاسته راوړنې ولري، د هغه دپاره هیله ډېره مهمه ده. هیله باید ژوندۍ وي. د انسان د کامیابۍ راز په ویښو هیلو کې دی، په امیدونو کې دی. د امیدونو د رسولو دپاره ځوان نسل ته پکار دا شی ده چې باجرأته واوسیږي، مثبت فکره واوسیږي او په اصطلاح باندې ډاډه واوسیږي.
اوس هم خپل هدف ته نه یم رسېدلی، ځوان یم، وخت لرم په مخ کې که ژوند ولو غواړم چې په ژوند کې لوی لوی هدفونو ته ورسېږم، په ژوند کې د جامعې ته په ژوند کې په دغه ټولنه کې انسانانو ته ډېر د خدمت جوګه سم، تر څو پورې هم نور په راتلونکي کې ښه وجداني سکون احساس کړم.